Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam of the day. My dear viewers, नई वीडियो के बा मुंगा reciprocal pronoun वायु da zamunga the pronoun pakan bande akhirane video da د دې نه وړاندې مونږه د پروناون په قسمونو باندې ویډیوګانې کړې دي نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیوګانې وګورئ او په ساده پښتو کې په ساده لفظونو کې د پروناون په قسمونو باندې ځانونه پوه کړئ نو ټایم مو ناخلم راځي چې سٹارټ کوو مړی ووز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري ریسپریکل پروناون دا ریسپریکل پروناون څه شی دی او د دې فنکشن څه دي په دې باندې د پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو ریسپریکل پروناون مړی ووز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې دا دوه سنټنس ښکاري فیصل کال زاهد فیصل کال زاهد او بله سنټنس دی زموږ سره زاهد کال فیصل دا مړی ووز د دوو کسانو ترمنځ یو کار دی او هغه کار دی لکه څنګه چې تاسو له ښکاري کال دا کال چې کوم دی دا د دوه کسان یو بل کوي نو د دې سنټنس د شورټ کولو دپاره چې کوم پروناون استعمالیږي یا هغه کار کوم چې د دوو کسانو یا د سیزونو ترمنځ کیږي یا د دوو کسانو نه د زیاتو کسانو یا د سیزونو ترمنځ کیږي هغې دپاره مونږ استعمالوو ریسپریکل پروناون لکه په دې مثال کې فیصل اینڈ زاهد کال ایچ ادر اوس ماډیا اوس که وکتلی شي نو د ایچ ادر په ذریعه سره مونږ چې کوم د دوو سنټنسو لینث و هغه مو کم کړلو نو ریسپریکل پروناون دا چې کوم دی هغه کار هغه اکشن هغه تعلق چوکوي کوم چې د دوو یا د دوو نه د زیاتو کسانو یا د سیزونو ترمنځ کیږي مړی ووز دا ریسپریکل پروناون ډیفینیشنز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري ریسپریکل پروناون ایکسپریس mutual relationship or action reciprocal pronoun چې کوم دی دا یو باهمي یو دوه اړخه کار یا تعلق ښیي داسې کار کوم چې د دوو یا د دوو نه د زیاتو کسانو ترمنځ کیږي او دا کار یو شانتی کار وي لکه په دې مثال کې مونږ وګورو زاهد اینڈ عثمان give each other gifts اوس ماډیا ووز کا وکتلی شي د اگزامپل لانو په دې کې چې کوم دا ګفت دی دا د دوه طرفه کیږي یا ماډیا ووز په دې بل مثال کې مونږ ویلی شو چې علي اینڈ زاهد ټوک ټو ایچ ادر زاهد او علي د یو بل سره خبرې کوي یا لکه تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري students help one another studentان د یو بل مدد کوي نو داسې یو شانتی کار چې هغه ډېر کسان د یو بل سره کوي د هغې دپاره استعمالیږي ریسپریکل پروناون اوس ماډیا ووز راځو چې ریسپریکل پروناون دا کوم دي او دا په شمیره کې څو دي نو ماډیا ووز remember that there are only two reciprocal pronouns in English language. په انګلیشي ژبه کې زموږ سره صرف دوه ریسپریکل پروناون دي یو ته ویلی شي ایچ ادر او بل ته ویلی شي ون انادر لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري ایچ ادر او ون انادر د دواړو معنا سیم ده یو شانتی ده په پښتو کې د دوی معنا ده د یو بل سره نو ماډیا ووز چې کله د دې دواړو معنا یو شانتی ده نو بیا په دې ایچ ادر او په ون انادر کې فرق څه دی په دې فرق پوهېدلو دپاره راځي چې د دې دواړو ډیفینیشنز وګورو ماډیا ووز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري ایچ ادر ایچ ادر is used in the sentence when there is need to show two people performing
same action. My dear was each other دا هلا استعمالیږي کله چې یو شانته کار دوا کسان یا د دوو سیزونو ترمنځ کیږي لکه په دې مثال کې زاهد and Usman took each other. اوس my dear was دلته چې کوم دا ټوک دی دا سیم ایکشن دی کوم چې زاهد او عثمان د یو بل سره کوي من زاهد and Usman took to each other. یا په دې بل एग्जाम्पल کې فیصل and زاهد help each other. اوس دا help چې کوم دی دا یو داسې ایکشن دی کوم چې دواړه کوي د یو بل سره من help کوي. یا په دې نیکسٹ एग्जाम्पल کې مونږ ویلی شو چې زاهد and Usman give each other gift. زاهد او عثمان یو بل تحفه ورکوي. نو دا gift چې کوم دی دا یو داسې شی و چې یو بل ورکوي. نو دا my dear was د each other definition او مثالونه. زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي. اوس راځو one another لا. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري one another is used in the sentence when there is need to show more than two people or thing performing same action. My dear was one another دا هلا استعمالیږي کله چې د دوو نه زیات کسان یا سیزونه یو شانته کار کوي. لکه په دې مثالونو کې My dear was لکه دا مثال تاسو لا په سکرین ښکاري students are talking to one another. اوس my dear was دلته چې کوم دا talking دی دا کوم ایکشن دی دا د ډیرو کسانو د ډیرو سټوډنټانو ترمنځ کیږي. یا my dear was په دې نیکسٹ एग्जाम्पल کې they all support one another. و دلته چې کوم دا سپورټ دی دا هم د ډیرو کسانو ترمنځ کیږي. یا مونږ داسې هم ویلی شو چې we help one another. مونږ د یو بل مدد کوو. نو دا one another هلا استعمالیږي کله چې یو کار د دوو کسانو یا د سیزونو نه د زیاتو کسانو یا سیزونو ترمنځ کیږي. نو my dear was د definitions او د مثالونو نه پس زه امید لرم چې تاسو به د reciprocal pronoun په استعمال پوه شوي او reciprocal pronoun به تاسو پیژندلی وي.